الرحیم. دغه کوم ځای کې چې موږ ناست یو دا شاته کوهي ښکاري، دې ته بیر غرس ویلی کېدای شي. دا هم په دې حوالي و د مدینې منورې کې دغه حي القربان ته چې کوم لار تللی ده، سړک تللی دی، د دې په غاړه باندې واقع دی. نو تقریبا همدغه 15-16 کیلومتره فاصله به د مدینې منورې سره لري. دا یو تاریخي کوهی دی، د دې ذکر په حدیثو مبارکو کې هم زیات راغلی. دا هغه کوهی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې اوبو ته د برکت دعا کړې ده، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه مخکې حضرت علي کرم الله وجهه ته وصیت کړی و چې کله زه وفات شم نو د غرس د کوهي په اوبو باندې به ماته غسل راکوئ. همدغه وجه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې کوهي په اوبو باندې ولمبول شو، غسل ورکړل شو. د وفات نه وروسته صحابه کرامو کې یو معمول جوړ شو، دغه مخامخ ځای چې د دروازې ښکاري داسې وړوکی جومات معلومیږي، په دغه ځای کې به بیا صحابه کرامو هم کله به چې کوم کس وفات شو نو د همدې اوبو نه به یې غسل ورکاوه، د دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وشي. او دا هغه کوهی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په باب فرمایلي وو چې دا د جنت له کوهیګانو څخه یو کوهی دی. سعد ابن خیثمه رضی الله تعالی عنه دا یو جلیل القدر صحابي و. دا هغه صحابي و چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کاوه نو د ده په کور کې لومړنی دای و چې د ده په کور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دمه جوړه کړه. او دغه کوهی هم د سعد ابن خیثمه رضی الله تعالی عنه نیکه ته منسوب دی چې دغه کوهي همغه کندلی دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکت دعاوې هم دې کوهي ته کړي دي، او دا یې ویلي دي چې د جنت له کوهیګانو څخه یو کوهي دی. لله الحمد، موږ هم دغه کوهي ته راتګ الله نصیب کړو، د دې اوبه به وچکو او انشاءالله له دغه ځای نه به فیضات او برکت حاصل وکړو.